په یوه کلی کې یو هلک اوسېده چې نوم یې حمزه و. حمزه ډېر محنتي او زړور و او د خپلې مور سره ژوند کاوه. هغه ډېر کوچنی و خو هیڅکله یې دروغ نه ویل، تل به یې رښتیا ویله او خلکو ته به یې خدمت کاوه. یوه ورځ د حمزه مور ډېره ناروغه شو. حمزه ډېر خپه شو او د خپلې مور څنګ ته کښېناستو. مور یې ورته ویل: زویه ته زما لپاره څه وکړه، لږه لرګي راټوله کړه، زه ډېر ستړی یم. حمزه کچن ته لاړ خو هلته یې هېڅ لرګي ونه موندل. نو هغه بیا د خپلې مور خواته راغی او ورته ویل: مورې زه به د ځنګل نه لرګي راوړم او ژر به راستون شم. مور یې ورته ویل: تنها مزه زوی خطرناک دی. خو حمزه زړور و ویل: زه به ځم، ژر به راستون شم. حمزه د ځنګل خوا روان شو، له ځان سره یوه کلهاړي او یوه رسۍ یې وړه. کله چې هغه ځنګل ته ورسېد هوا بدله شوه او یو عجیب غږ یې په غوږونو کې ورغی. خو حمزه زړور و مخکې لاړ. هغه لرګي راټولول پیل کړل. ناڅاپه د هغه مخې ته د یوې بوډۍ غږ راغی: ته یوازې دلته څه کوې؟ بوډۍ ورته ویل چې ډېرې وږې ده. حمزه خپله ډوډۍ هغې ته ورکړه، خو لکه څنګه چې ډوډۍ ورکړه د هغې شکل بدل شو، یو وحشتناک چړیل شوه. چړیل حمزه ته ویل: دلته هر څوک چې راغلی بیرته نه دی تللی، زه خوري. خو ته ډېر ښه انسان ښکارئ، زه به تا پرېږدم، خو څو ازموینې دې درته لرم. لومړی ازموینه دا وه چې د هغې مخې ته ډېر یورونه راښکاره شول تر څو حمزه ډار شي. خو حمزه ونه وېرېده او صبر یې وکړ. چړیل لنډ وخت وروسته غایب شو. دوهمه ازموینه دا وه چې حمزه ته ډېرې د سرو زرو سکې ورکړل شوې. چړیل ورته ویل: دا ټولې سکې به ستا شي، خو ته باید نور خلک خدمت نه کوې. حمزه ورته ویل: زه دې سکې نه غواړم، زه خپل ژوند د خلکو خدمت ته وقف کوم. چړیل خوشحاله شوه او سکې له منځه یې وړې. دریم ازموینه دا وه چې د حمزه مور د هغه مخې ته راغله او چړیل ورته ویل چې باید د خپلې مور لپاره قرباني ورکړي. حمزه زړور و ویل: زه تیار یم هر قرباني د خپلې مور لپاره ورکړم. چړیل خوشحاله شوه او ورته یې ویل: حمزه ته د ټولو ازموینو نه بریالی شوې، اوس زه درته انعام ورکوم. چړیل حمزه ته یو جادویي برتن ورکړ او حمزه ژر کور ته راستون شو. کله چې هغه کور ته ورسېد د هغه مور بشپړه روغتیا ته رسېدلې وه او ډېره خوشحاله شو. دواړه په خوشحالۍ سره یو ځای ژوند پیل کړ او د الله تعالی شکر یې ادا کړ. دا کیسه دلته پای ته رسېږي. که تاسو ته کیسه خوښه شوې نو حتما لایک وکړئ. الله حافظ.